سالر میډیول کار څرنګه کوي ته چې اوس ویډیو ګوري او تا په کور چې موجود سالر سیستم یا سالر میډیول لګیدلی دا نو دا کار څرنګه کوي الکتریک افیکټ وایي چې فوټو الکتریک افیکټ په شارټ کټ او په اسانو لفظو چې زه دلته تاسو ته ښوم چې فوټو الکتریک افیکټ څه وایي او د تار مو دغه دې سره کنیکټ کړ خو په منځ کې موږ دلته یو بلب هم ورته ولګاوه خو پالي کرسټلاین هغه شنې غوندې چې دي لږ کې په ریټ چې ارزانه وي او تا ته په سور لمر به ورته غواړې که نه بیا کار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن موږ یو امپارټنټ کوېسچن راوړی ده چې هاو سالر میډیول ورکس سالر میډیول کار څرنګه کوي ته چې اوس ویډیو ګورې او تا په کور چې موجود سالر سیستم یا سالر میډیول لګېدلی ده نو دا کار څرنګه کوي لمر نه رڼا په ده لګېږي او دې نه بجلۍ تیارېږي دا څرنګه فینامینه کېږي او دا په دې شاته د فزیکس وال کوم پرنسپل پټ ده نو په دې باندې به نن موږ لیکچر کوو انشاءالله یو عام کس ته به دې پروسس پته لګېږي چې دا کار څرنګه کوي خو دې پروسس ته راتلو نه مخکې چې ته یو شی زده کړې سیمي کنډکټر چې سیمي کنډکټر چې څه وایي بیا په دې پیاړ دی نو سیمي کنډکټر دلته موږ ایکسپلین کوو سیمي کنډکټر خو سیمي کنډکټر تا ته پس پته لګېدلی سي هغه که ته د دوه نورو میټیریل په باره چې علم لرې یو د موږ سره کنډکټر یو د موږ سره انسولیټر کنډکټر انسولیټر دا موږ سره درې قسمه میټیریل به موږ ډسکس کوو یو سیمي کنډکټر یو کنډکټر او یو انسولیټر په دې ټاپک چې امپارټنٹ چې کوم شای دا سیمي کنډکټر دا کنډکټر انسولیټر چې کوم دي دا دې پروسس استعمالیدلی سي خو ته چې مین دا شی زده کړې بیا تا ته د دې پروسس پته لګېدلی سي کنډکټر چې څه ته وایي کنډکټر موږ په سیمپل الفاظو چې په سیمپل اسانو ټکو چې دې ته وایو چې هغه میټیریل چې هغه چې بجلی تللی سي الکټریسټي پکې تللی سي الکترون فلو پکې کولی سي نو هغه ته موږ کنډکټر وایو اوس پته وایي چې اګزامپل یې راکړه نو اګزامپل یې جناب والا آیرن ده آیرن چې کوم دا لوها اوسپنه دا موږ سره کنډکټر ده په دې چې الکټریسټي تللی سي بجلی کرنټ په دې چې تللی سي آیرن چې کوم دا یو کنډکټر ده ته آیرن بجلی تارونه آیرن سره کنیکټ کړه او بیا ګوتې ورو بیا تا ته پته ده چې څه به انسولیټر څه شی ده انسولیټر موږ سره هغه میټیریل دی چې په هغه چې بیا الکټریسټي نسي تللی د دې الټا ده نو ته به وایي چې اګزامپل پلاستیک واخله پلاستیک په دې لیدلی که نه چې الکټریشن به تا لیدلي چې هغه کوم بجلو تارو دپاره کوم شیان استعمالوي نو په هغه باندې کورینګ سلی دی پلاستیک ولې سلی چې پلاستیک چې کرنټ نه درومي او د الکټریکل شاک نه بچ کېږي نو دې له وجې پلاستیک هلته استعمالیږي چې دا یو انسولیټر ده نو تا ته د دې دوه پته ولګېدله چې کنډکټر هغه ته وایي چې هغه چې الکټریک کرنټ تللی سي او انسولیټر چې نسي تللی سیمي کنډکټر چې کوم دی دې دواړو په منځ کې واخله چې دې چې سیمي کنډکټر موږ هغه ته وایو چې دې چې کرنټ تللی سي خو دومره ډېر نسي تللی لکه څرنګه چې پیور کنډکټر چې درومي او بالکل داسې نه ده چې بالکل انسولیټر غوندې څه شی پکې تللی نه سي الکترون فلو نه سي پکې کولی بلکې دا د دواړو په منځ کې دي کرنټ پکې تللی سي اوس په دې اګزامپل څه شی د امپارټنټ اګزامپل موږ سره سیلیکان ده سیلیکان ډېر د کار سیز ده او ته د اوس ویډیو چې ګورې په د کوم موبایل چې په دې چې سیلیکان موجود ده دې چې استعمال سلی ده هغه نه علاوه په ټي وي چې په کمپیوټرز چې نور مختلف الکترانکس د فزیکس یو برانچ ته په هغه چې سیلیکان ډېر زیات امپارټنټ ایلیمنټ ګاڼه سي نو سیلیکان موږ سره سیمي کنډکټر ده نو تا ته سیمي کنډکټر او انسولیټر په باره چې پته ولګېدلی چې دا څه شی دي اوس موږ مخته پروسس بیایو او دا موږ اوس رب کوو نو موږ سره سیمي کنډکټر چې کوم دا سیمي کنډکټر موږ څه واخیسته سیلیکان په پیریاډیک ټیبل چې موجود ده کیدای سي اوس د ویډیو داسې عام کس ګوري نو هغه ته به سیلیکان په باره کې پته نه چې دا څه دا یو الیمنټ ده په پیریاډیک ټیبل چې موجود ده او د دې چې کوم اټامیک نمبر ده
موږ سره دا atomic number Z is equal to atomic number د ول 14 دا سیلیکان ول نو سیلیکان atomic number دا ته پته ولګیږي چې د 14 الکترون دي او بیا کچا الکترونیک کنفیګریشن ویلې نو الکترونیک کنفیګریشن مطابق اولنی شی چې 2 الکترون کېږي بیا دوم چې 8 الکترون کېږي نو دا چوسله 10 الکترون موږ تقسیم کړ پاتسله چلور پاتسله خو اکټیټ رول مطابق په کیمستري چې ستاسو دا رول اکټیټ رول دا وایي چې الیمنٹ په اخرنی شیل چې 8 الکترون پوره کوي خو کدال ته موږ وګورو په اولنی چې 2 دي اولنی چې به تقریبا ټول چې 2 ځکه چې اولنای ډبلیټ رول پوره کوي اذا نه بعد دا خو ویلنس شیل نه دا خو کاته دي خو دالته موږ مقصد ده موږ خو ویلنس شیل سره مقصد ده نو ویلنس شیل چې موږ دالته وکاته نو دالته چلور الکترون دي مطلب چلور الکترون د نور پکار دي نو موږ څه وکړه موږ الومینیم واخیسته الومینیم ها موږ سره یو الیمنٹ دا د اټامیک نمبر چې کوم دا موږ سره دا 13 اټامیک نمبر 13 دا نو په دې باندې چې الکترونیک کنفیګریشن موږ اپلای کو نه دا ولني چې بدوه راشي او دوم چې 72 راشي او په لاست وان چې با ویلنس شیل چې با 3 الکترون راشي صحیح ده اوس موږ چې وکړه سیلیکان او الومینیم دا مو سره ملاو کړه خو یې نه مخ چې تا ته دا پته چې کله سیمی کنډکټر په خپل اوریجنل پیور فارم چې نو دې ته موږ وایو انټرینزیک سیمی کنډکټر انټرینزیک سیمی کنډکټر او بیا چې د سره کچېرې تا بل څه ملاو کو امپیورټي د ورواشه ولا نو دینه انټرینزیک نه جوړ سي ایکسټرینزیک او دا عمل چې هغه عمل چې ته سیمی کنډکټر ته بل څه ورچا امپیورټي ور سره مکس کړه د عمل ته موږ ډوپینګ وایو ډوپینګ دا موږ سره پیور سیمی کنډکټر ده کنه سیلیکان اوس دته چلورو الکترونو ضرورت تا اوس موږ داسې وکړه چې دته مو الومینیم ورواچو خو الومینیم سره خو 3 الکترون دي مطلب 3 دای ورکول شي خو د سره بیا یو کمای راځي نو موږ تر دې حد پورې چې دته 3 الکترون ورکړه لیټ سپوز دالته موږ دا سره ملاو کړو او چې کوم سیلیکان او الومینیم موږ سره ملاو کړو خو دته بیا هم د یو الکترون ضرورت ستاسو ځکه چې 3 خو دنه واخیستل 7 خو پورسله خو موږ ویل چې دته تو ضرورت ده نو یو الکترون جای د سره ستاسو نو یې د پاره موږ خالی ځایان جوړ کو چې دالته بل الکترون راتلای شي خدا خو موږ دی یو اټم خبره کوو کنه په یو اټم خو موږ سره ملاو په میلیون اند بلیون تعداد سره اټمونه په یو کریسټل یا چې کوم مکسر ته جوړوي نو دا موږ سره د سیلیکان او الومینیم ول چې کله مو ډوپینګ وکړ سره ملاو مکړل نو یې غنه موږ سره دا قسمه شای جوړ څه چې دې ته موږ وایو پی ټایپ ولې ورته وایو پی پازیټیو پاره وایو موږ ته پته ده چې په الکترون باندې نیگیټیو چارج ده او دلته الکترون کمای د نو یې لوجه پی ټایپ موږ ورته وایو بیا موږ وکړه سیکنډ سټیپ چې سیلیکان خو دغه ده خو دې سره مو ملاو کو فاسفورس بل ډوپینګ مو کو او فاسفورس موږ سره چې کوم پینټا ویلنټ تا مطلب په ویلنس شیل چې 15 الکترون دي 15 الکترون نو 15 الکترون چې د ویلنس شیل چې دي او سیلیکان ته چلور پکار دي نو 4 خو بدای ورکی پنځه مې چې ورکاو یې ورته چې نه بس ما سره ځای پورا سه یو الکترون دو سر زیاتی پاتې سه دالته موږ د دې ول چې کوم ډوپینګ وسه آلیکو نو دې سره خو چې دا دواړه مو سره ملاو کو سیلیکان او فاسفورس دا مو چې ملاو کړن دو سره یو الکترون زیاتی راته
سیلیکان او فاسفورس مو چې ملاو کړ سره اول خو مو سیلیکان او الومینیم ملاو کړ نو هغه نه دا پی ټایپ رالی خو چې سیلیکان او فاسفورس مو ملاو کړ نو هغه له وجې یو الکترون زیات راته هغه الکترون به موږ دلته جوړ کړو چې دا یو الکترون د سره زیات ده ته څه په خبرې پوهېږې که نه پی ټایپ نو دلته الکترون چونکې زیات ده او په الکترون باندې نیګیټیو چارج ده نو دې ته به موږ وایو این ټایپ این مطلب نیګیټیو این ټایپ اوس دا دوه پروسس موږ وکړو چې هغه ته موږ ډوپینګ ویله اول مو د سیلیکان ډوپینګ الومینیم سره وکړو بیا مو سیلیکان ډوپینګ فاسفورس سره وکړو یوه چې د سره خالی ځای رالی یوه چې د سره الکترون زیات رالی اوس ساینسدانانو څه وکړه فایده واخیستله دې نه مخکې اول ته دا زده کړه چې فوټو الکتریک افیکټ چې ته وته وي فوټو الکتریک افیکټ فوټو الکتریک افیکټ دا موږ ته د دې زمانې چې کوم مشهور او ذهین ساینسدان و آینسټاین هغه دا تیوري اف ریلیټیویټي هم پیش کړې وه خو خلک وایي چې تیوري اف ریلیټیویټي ته دته نوبل پرایز میلاو سوی خو داسې نه ده د فوټو الکتریک افیکټ چې کوم ده دا یې پیش کړی و او دې له وجې دته نوبل پرایز میلاو سوی خو دغه فوټو الکتریک افیکټ چې د کوم کار ده دا یې هم د تعریف قابل ده نو اوس دا ډسکس کوو چې فوټو الکتریک افیکټ وایي چې فوټو الکتریک افیکټ په شارټکټ او په اسانو لفظو چې زه دلته تاسو ته ښوم چې فوټو الکتریک افیکټ څه وایي فوټو الکتریک افیکټ دې ته وایي چې لیټ سپوز یو میټل ده لا یو سرفیس ده چې هغه چې فری الکترون دي هسې بیسه الکترون دلته پکې ښوري او په دې باندې خاص فریکوینسي و لایټ ولګېده رڼا ولګېدله نو د الکترون به دغه ځای نه منډه کوي د الکترون به دا ځای پرېږدوي حرکت په شروع کړي نو چې حرکت شروع کړي چې کله الکترون حرکت کوي دې ته خو موږ الکتریسیټي وایي دې ته خو موږ بجلۍ وایي دې ته خو موږ الکتریک کرنټ وایو نو دې له وجې به بیا الکتریک کرنټ پیدا کېږي اوس دلته موږ څه وکړو په فوټو الکتریک افیکټ باندې پوه شولې که نه چې لایټ کله په یوه داسې سرفیس باندې ولګېږي په یوه داسې سطح باندې ولګېږي چې په هغه سطح چې فری الکترون موجود دی نو لایټ چې کله په لګي نو هغه الکترون به هغې نه درومي صحیح ده اوس دغه پرنسپل دلته پکې استعمال سوی ده موږ څه وکړه د این ټایپ او پی ټایپ دا سره میلاو کوو دلته موږ سره راله پی ټایپ او دلته موږ سره راله این ټایپ دا موږ سره میلاو کړل صحیح سله اوس ته به وایې چې دا سایډ خو یې د این ټایپ ته دا دې ته د پی ټایپ ول د کوم هولز کوم دي کوم خالي ځایان دي دا دې ولې دا ور واړول او دغسې یا سیټ ته دې بیا د الکترون ولې ور واړول نو دا چې کله ته میلاو کوې نو دلته د اولنۍ چې کوم لیر ده دا سره اکسچینج سي واړېږي خو دې بعد بیا نور نسي اړېدلی نو دلته چې کومه علاقه جوړ سي دې علاقې ته یا دې لیر د موږ ډیپلیشن لیر وایو ډیپلیشن لیر صحیح ده ډیپلیشن لیر دې ته وایو اوس ډیپلیشن لیر دا موږ سره جوړ سو اوس څه وسي په دې ځای باندې خو به لایټ لګېږي که نه د شمسي د چې بار لمر ته ایښي ولې ایښي چې لایټ په ولګېږي نو په دې ځای باندې لایټ لګېږي او موږ وویله دا فری الکترون دي که نه او دلته موږ وویله چې کله فری الکترون او په دې باندې لایټ ولګېږي نو الکترون به د ځای پرېږدوي نو دلته په دې باندې لایټ ولګېده نو لایټ چې په ولګېده نو دا خو به ځای پرېږدوي نو دغه ځای ته به راډېږي ځکه چې دلته خالی کورسۍ سته دي او دلته کسان سته دي نو د کسان به سیخ دې کورسیو ته رادرومي خو دا ډایرکټ ته به وایي چې داسې ولې نه رادرومي دا داسې ځکه نسي راتلی چې په منځ کې ډیپلیشن لیر ده موږ د ځای ورته بند کړی ده یا د ځای بند ده مطلب په دې چې دو لنډ نسي راډېدلی او دو ته وویله لایټ د مسله ده لایټ بار بار په لګېږي نو موږ څه وکړو موږ ورته ویله چې موږ دې تر دغه ځای رسوو
خو په منځ کې بیا موږ یو کار کیا نو موږ داسې وکړو چې یو تار مر ولګاو او د تار مو دغه جي سره کنیکټ کړ خو په منځ کې موږ دلته یو بلب هم ورته ولګاو بلب یا څه شی پنکه یا څه شی چې ته په هغه سالر سیستم نه لګوي هغه ورته ولګاو نو دالته به لاټ را درومي په دې به لګېږي او دا خو به فرعي دا خو به ځای پرېږدوي نو د سره بل آپشن نشته چې دغه جي تر ورسېږي نو دی به په د تار چې راتلل شروع شي د الکترون او چې الکترون کله فلو کوي کله حرکت کوي دې ته خو موږ بجلی وایو دې ته خو موږ الکتریک کرنټ وایو نو دا چې داسې را درومي نو دا به دلته په د بلب چې هم شورېږي نو بلب په موږ ته ښه پراپر کار راکوي موږ ته به هغه کوم کار چې موږ د لاټ والو ناخلو لاټ به هلته موږ ته پیدا کوي او دغسې موږ دو به دغه دې ته ورسېږي او په منځ کې موږ کار وکړه نو په دې طریقې باندې هاو سالر میډیول ورک سالر میډیول ورک څرنګه کوي په دې طریقې باندې دا کار کوي اوس دا داسې نه چې بس دا کوم سیل چې کوم دا ما یو وړوکی وولټیک سیل جوړ کړ دغسې تقریبا 72 سیل د کومه وړه شمسي چې تا په کور کې لګېدلې ده تقریبا 72 واړه سیل سره ملاو سلي او بیا تقریبا دې نه چې کومه د آس پاس 36 وولټ چې کوم د تیاریږي نو دا ډایرکټ داسې نه لګېدلې بلکې په دې باندې ګلاس چړاو سلی دوه قسمه یو خو عام ګلاس که نه یو انکپسولیټډ نو دا دوه قسمه ګلاس که یو عام ګلاس ته په ولګو نو دا چې کومه رڼا په دې باندې پرېوځي هغه به 50% په دا ابزرو کې 50% په دا واپس ریفلیکټ سي خو موږ خو کار دا ده موږ خو غواړو چې د رڼا ډېره ابزرب سي ډېره په دې چې ولګېږي او موږ د کرنټ ډېر ونه واخلو نو دې لپاره یو سپیشل ټایپ اف ګلاس تیار سلی ده چې هغه په دې باندې هم چړاو سلی نو هغه چې کومه د لایټ ابزربینګ افیشینسي ده تقریبا 95% ته ورسېږي 95% بیا دا ابزرو کوي او دې چې بیا خپل قسمان دي ځنه داسې سالر دي چې هغه ته موږ وایو پالي کرسټلاین ځنه مونو کرسټلاین دي مونو کرسټلاین چې کوم دي هغه د تورې شیشې چې کومې دي او پالي کرسټلاین د شنې غوندې نو هغه کومې چې مونو کرسټلاین دي هغه که معمولي وریځ غوندې هلته هم کار کوي تا ته پراپر کار در کوي خو پالي کرسټلاین هغه شنې غوندې چې دي هغه لږ کې په ریټ چې ارزانه وي او تا ته په سور لمر به د غواړې کني بیا کار نه کوي نو دا دې په باره چې یو شارټ غوندې لیکچر و چې د سالر سیستم کار څرنګه کوي په د فزیکس کوم قانونان په دې چې پټ دي یا کومې لاس یا چې کوم پرنسپل دي په کوم پرنسپل باندې دا کار کوي هغه موږ ډسکس کو امید لره دا هیله لره چې تاسو ټول ته به سمجھ راغلی وي ویډیو مخته ملګرو سره ضرور شیر کو او په کمنټ چې د خپل رائے اظهار ضرور کو شکریہ مهرباني